افغان آلراونډر محمد نبي وپیژنئ. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. محمد نبي عیسی خیل د 1915 کال د جنوري میاشتې پر لومړۍ نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. محمد نبي ښی لاسی آلراونډر لوبغاړی دی چې په ښی لاس توپ وهنه او همدارنګه په ښی لاس آف بریک توپ اچونه ترسره کوي. محمد نبي د افغانستان په کرکټ ملي لوبډله کې مخکې لوبغاړی دی چې د افغانستان په لومړۍ یو ورځنۍ او لومړۍ ټیسټ لوبه کې هم برخه اخیستې. محمد نبي خپله لومړۍ لوبه په 2003 میلادي کال کې د یوه افغان لوبډلې په ګټه د رحیم خان کرکټ اسوسییشن په وړاندې ترسره کړه. که زه هم یا د افغان لوبډلې ښه لوبه ونه کړه، خو محمد نبي په خپله همدا لومړۍ لوبه کې یو 60 منډې جوړې کړې. محمد نبي د افغانستان لپاره خپله لومړۍ فرست کلاس لوبه د 2009 او د 2010 کال ترمنځ د ICC په نړیوال کپ کې د زیمبابوې لوبډلې خلاف ترسره کړه. یاده لوبه کې محمد نبي د توپ وهنې په برخه کې سلیزه جوړه کړه او په توپ اچونې کې 3 ویکټې ترلاسه کړې. نبي په نړیواله سطحه په سترو لیګونو کې لوبېدلی چې پکې د بنګلادیش پریمیر لیګ، د پاکستان سوپر لیګ، د کربین پریمیر لیګ، د بیګ باش لیګ، ټالټي بلاست، افغان پریمیر لیګ او د هند ستر تجارتي لیګ IPL شامل دی چې په IPL کې د لومړي افغان لوبغاړي په توګه انتخاب شوی. په 2018 کال کې د هند سترو تجارتي سیالیو په بولې کې محمد نبي لومړی افغان لوبغاړی شو چې په یادو سیالیو کې واخیستل شو. نوموړي په 13 لکه د یاد لیګ د یوې پیاوړې لوبډلې حیدرآباد سره یوځای شو چې د یادې لوبډلې لپاره یې په 2018 کال IPL سیالیو کې یوازې 3 لوبې ترسره کړې. همدارنګه محمد نبي هغه لومړی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ لوبې کې لومړی 100 ویکټې ترلاسه کړي او د نوموړي وروسته راشد خان او دولت زران هم د افغانستان لپاره په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 100 ویکټې بشپړې کړي، خو لومړی پکې محمد نبي دی. محمد نبي د افغانستان لپاره 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې لومړی د هند او دوهمه د آیرلینډ لوبډلې پر وړاندې وه او په دواړه لوبې کې ټولټال 15 منډې جوړې کړې او د توپ اچونې په برخه کې په 2 لوبو کې 4 ویکټې ترلاسه کړي. محمد نبي د افغانستان لپاره په ترسره کړو 119 یو ورځنیو لوبو کې تر دا مهاله ټوټل 2629 منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 114 دي. محمد نبي په یو ورځنۍ لوبې کې 14 پنځوسیزې او یو سلیزه ترسره کړې چې توپ وهنه ایوریج یې 28 او سټرایک ریټ یې 80 دی. محمد نبي د افغانستان لپاره لومړی ټیسټ لوبه د 2013 کال په جون میاشت کې د هند خلاف ترسره کړې. لومړی شلوریزه لوبه د 2013 کال د فبرورۍ میاشتې پر لومړۍ نیټه د آیرلینډ خلاف ترسره کړې. په وروستیو کې وایو چې محمد نبي په افغانستان کې یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې زیات مینوال لري او مینوال یې د هغه له لوبو څخه ځانګړی خوند اخلي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د الله نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.